د 1902 کال د اکتوبر پر 12 یوه کوچنۍ الوتکه د جنوبي امریکا له یوریګۍ څخه الوتنه وکړه. دا الوتکه د چیلي پلازمینې سانتیاګو ته روانه وه چې د رګبي ځینې لوبغاړي پکې سپاره وو. په ټولیز ډول 45 مسافر وو. دا الوتنه اوږده نه وه. معمولا له یوریګۍ څخه سانتیاګو ته د تګ یوازې 3 ساعته وخت نیوه، مګر په لاره کې د انډیز لوی غرونه شتون لري. دا ښکلي غرونه زموږ په کیسه کې د هغه ورځې د مسافرینو لپاره ویجاړونکي دي. د اکتوبر په 12 په غرونو کې طوفان راغی چې له امله یې الوتکې الوتنه نه کوله. پیلوټانو بیا پرېکړه وکړه چې په نیمه لاره ودرېږي او هڅه وکړي بله ورځ بیا الوتنه وکړي. الوتکه د شپې لپاره د ارجنټاین په مینډواز کې ښکته شوه. بله ورځ د اکتوبر په 13 الوتکه د ماسپښین په 2:18 یو ځل بیا الوتنه وکړه. پیلوټانو ډاډ ترلاسه کړ چې هوا پاکه شوې ده. دا وخت د ماسپښین 3:21 پیلوټ د الوتکې ښکته کول پیل کړل. الوتکه سانتیاګو ته نږدې وه، خو بیا هم په غرونو کې وه، ځکه چې د ښکته کېدو پر مهال د ښار څنګ ته لوړ غرونه شتون لري. ناڅاپه یوه سخته ګډوډي رامنځته شوه. الوتکه په پوکي ډول ولړزېده. د دې وخت په شاوخوا کې وریځې د الوتکې شاوخوا راټولې شوې وې. له وریځو پرته بل څه نه ښکارېدل. ناڅاپه په الوتکه کې الارمونه بند شول او د خبرتیا څراغونه روښانه شول. هیڅوک نه پوهېدل چې ولې د رګبي لوبغاړو په مسافرینو تر اوسه دا خبره جدي نه ده ګڼلې. یو مسافر د کړکۍ څخه بهر وکتل او وریځې ولیدلې، مګر بیا هغه ولیدل چې دوی په خطرناک ډول غره ته نږدې وو. کله چې الوتکه د وریځو څخه بهر شوه، پیلوټان پوه شول چې دوی د یوې لویې ډبرې په لور روان دي. سمدستي دوی په ویریدلي حالت کې هڅه کوي چې الوتکه پورته کړي. د الوتکې د ځمکني ټکر الرم په لوړ غږ غږېده. پیلوټانو د غره د لوړوالي ترلاسه کولو لپاره عظمي ځواک ته اړتیا درلوده. د الوتکې شاته برخه د پورته کېدو پر مهال له غره سره ټکر شوه. د الوتکې ټوله شاته برخه جلا شوه. په شا کې د څوکیو 2 کترونه په حقیقت کې له الوتکې څخه ولوتل. 3 مسافر له هغې سره الوتنه وکړه او ورک شول. څو ثانیې وروسته بل ټکر رامنځته شو. د الوتکې چپ وزر مات شو. یو شمېر نور مسافر له الوتکې لاندې وغورځېدل. اوس یوازې د الوتکې مخکینۍ برخه پاتې شوه او بالاخره دا د 200 مترو په ښکته کېدو وروسته سقوط وکړ. په الوتکه کې هر څه له منځه تللي دي. د مسافرو څوکۍ د الوتکې څخه جلا شوي. دا الوتکه د انډیز په یو نامعلوم غره کې د 3500 مترو په لوړوالي کې وغورځېده. په حیرانتیا سره په الوتکه کې د 45 کسانو څخه 33 لا تر اوسه ژوندي دي. دوی په یو څه ډول له دې پېښې څخه ژغورل شوي وو. ستونزه دا وه چې ډېری یې ټپیان شوي او هیڅوک نه پوهېدل چې دوی چېرته بند پاتې دي. وروسته معلومه شوه چې دغه الوتکه له خپل پلان شوي لارې څخه 80 کیلومتره لرې وه او د ژوندي پاتې کېدو د دردونکې کیسه یې لا فایل کړې نه وه. تاسو اوس هیڅ دا فکر هم نشئ کولی چې د دې ژوندي پاتې کېدو وروسته به څه پېښ شي. د دې پېښې څخه وروسته 2 ژوندي پاتې شوي کسان چې سخت ژوبل شوي نه وو. لومړی 19 کلن رابرټو کینیسیا او بل 20 کلن ګوستاو زربینو وو. دا چې دواړه د طب زده کوونکي وو، نو سم د لاسه یې په دې لټه پیل وکړ چې څوک ژوندي دي او څنګه له ټپیانو سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ډېری مسافر سخت ټپیان شوي وو. یو له دوی څخه 23 کلن فیراډو وو چې د سر د ماتېدو له امله په کوما کې وو. دغو 2 طبي محصلینو د ژوندي پاتې شویو سره د مرستې لپاره خپله هڅه وکړه. له بلې خوا د الوتکې د ورکېدو په 1 ساعت کې د چیلي هوایي لټون او ریسکیو خدمت خبرتیا ترلاسه کړه. د ژوندي پاتې شویو کسانو د لټون لپاره 4 الوتکې ځای پر ځای شوي دي. دوی هڅه کړې چې د غرمې څخه تر شپې پورې د پېښې ځای ومومي، مګر له بده مرغه هیڅ یې ونه موندل. د ژغورنې د خدماتو افسرانو د راډیو د خپرونو له اورېدو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې الوتکه باید په لرې او د لاسرسي وړ سیمه کې غورځېدلې وي. ستونزه دا وه چې د الوتکې رنګ سپین و او په داسې ځای کې غورځېدلې وه چې شاوخوا سپینه واوره او یخ و. د واورې په غرونو کې د موندل خورا ستونزمن و. د اکتوبر د میاشتې په 14مه شپه پاتې مسافر ډېر هیلهمن وو. دوی هیله درلوده چې یوه شپه به هلته تېره کړي او د یخنۍ څخه د خلاصون لاره به ومومي. بیا به یو څوک دوی پیدا کړي. بله ورځ په هغه واورینه شپه کې 15 ټپي شوي مسافر ژوندي پاتې نه شول. د ژوندي پاتې شوو کسانو شمېر له 33 څخه 28 ته راښکته شو. دغه ژغورونکو د الوتکې پاتې جسدونه د سرپناه په توګه وکارول. دوی د الوتکې د تړلو لپاره سامان، څوکۍ او واوره وکاروله تر څو دوی دننه ګرم پاتې شي.
بله ورځ د اکتوبر په 14مه د ارجنټاین، چیلي او یوریګي 11 مختلف الوتکې د لټون په عملیاتو کې شامل شوې. د لټون څخه چې دوی غوره کړې وه سمه وه، د پیښې ځای د پلټنې په سیمه کې و، خو بیا هم دوی ونه توانېدل چې د پیښې ځای ومومي. ژغورونکو هڅه وکړه چې د خپلو بکسونو څخه کار واخلي تر څو په واورو کې لوی کراس جوړ کړي، تر څو د لټون الوتکې دوی پیدا کړي. خو ډېر ژر دوی پوه شول چې دا کار نه کوي. په هغه ورځ دوی یوه نه، دوه نه، بلکې 3 الوتکې ولیدلې چې په دوی باندې یې الوتنې کولې. دوی چیغې کړې، لاسونه یې پورته کړل او هڅه یې وکړه چې الوتکه دوی ته خبر ورکړي، مګر دوی بریالي نه شول. اکتوبر په 15مه ژغورونکي پوه شول چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره اوبو ته اړتیا لري. د سټراچ په نوم یوه مسافر د اوبو د راوړلو لاره وموندله. هغه فلزي شیټ څخه د لمر وړانګې د واورې د ولې کولو لپاره کار واخیست او هغه د شرابو په خالي بوتلونو کې د اوبو څاڅکي راټول کړل. د دې ترڅنګ ډېرو مسافرو د سیټ کشنونه لکه د واورو بوټو او د سیټ په پښونو کې د یخنۍ څخه د ساتنې لپاره وکارول. بله ورځ د اکتوبر په 14مه د پیښې 3 ورځې وروسته پراډو د کوما څخه راویښ شو. کله چې هغه خوش ته راغی، هغه ولیدل چې مور یې په پیښه کې مړه شوې وه او د هغه 19 کلنه خور سخته ټپي شوې وه. پراډو د خپلې خور د ژوندي ساتلو لپاره خپله هڅه وکړه. هغه د هغې لپاره خواړه او اوبه راوړل، مګر لکه څنګه چې ورځې تېرې شوې، له پیښې 8 ورځې وروسته خور یې د ټپونې له امله ساه ورکړه. ډېری مسافرین د ساحلي سیمو څخه وو. له دې مخکې دوی هیڅکله واوره نه وه لیدلې او اوس ناڅاپه د -30 درجې سانتیګریډ په یخنۍ کې په دومره لوړ ارتقا کې د مناسبو خوړو او اوبو پرته دوی په یو څه ډول په دې ناوړه شرایطو کې ژوندي پاتې شوي. د اکتوبر له پیښې 8 ورځې وروسته د لټون او ژغورنې ټیمونه دوی پرېښودل. په عین حال کې ژغورل شویو کسانو د الوتکې د څوکیو په منځ کې د ټرانزسټر راډیو وموندله. یو ژوندي پاتې شوی رګبي لوبغاړی رای هارلي هم د برقیانو مینوال و، نو هغه هڅه وکړه چې راډیو جوړه کړي. هغه د ښه کولو د خپلو هڅو له امله اوږد انتن جوړ کړ. بالاخره راډیو په کار پیل وکړ. دا راډیو کولی شي یوازې په یوه لاره اړیکه ونیسي. ژغورونکو اواز اورېدلی شو، مګر هیڅ پیغام یې نشو پرې لیږلی. دوی راډیو روښانه کړه د پیښې څخه 11 ورځې وروسته، او بیا دوی دا پیغام اورېده چې د لټون عملیات نور پای ته ورسېدل، نور باید منسوخ شي. د دوی زړونه په بشپړه توګه مات شول. د دې خبرې په اورېدو سره ځینې خلک په ژړا شول، ځینو خلکو لاسونه ونیول او خدای ته یې دعا پیل کړه. دوی داسې احساس وکړ چې ژغورونکو ډلو موږ مړه ګڼلي یو. پیراډو یوازینی کس و چې د دې خبرې له اورېدو وروسته یې ډېر عکس العمل ونه ښود، ځکه هغه بل څه پلان درلود. هلته یوازې 8 د چاکلیټو ګوتې، یو ټین د مچیو، د بادامو یوه کڅوړه، د ځینې خرما، وچ بیر او د شرابو څو بوتلونه وو. د پیښې څخه 2 ورځې وروسته دوی د خوړو سره ډېر احتیاط پیل کړو. دوی ډېر لږ څه خوړل، ځکه خواړه تقریبا ختم شوي وو. د 3800 متر په لوړوالي کې هیڅ ونې یا بوټي شتون نه لري او نه هم داسې حیوانات شتون درلود چې دوی وژلي وای او خوړلي وای. د ورځې په 11 بجو خواړه په بشپړه توګه ختم شول او ځینو کسانو هڅه وکړه د الوتکې ځینې برخې وخوري. دوی هڅه وکړه چې پنبه او څرمن له څوکیو وخوري، مګر دې کار دوی نور هم ناروغ کړل. په داسې حالت کې چې د لوږې او مرګ پرته بله چاره نه وه، دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره داسې څه وکړل چې تاسو به حق حیران شئ او زړه به مو ټکان وکړي. دوی پرېکړه وکړه چې د خپلو ملګرو او کورنۍ د مړو له خوړلو پرته بله چاره نه وه. دا یوه اسانه پرېکړه نه وه، ځکه چې په دې پیښه کې وژل شوي ډېری خلک ملګري، ټولګیوال، د کورنۍ غړي او یا خپلوان وو. موږ باید دا وخورو. یوازینی احتمالي شیان د هغو خلکو مړي وو چې په دې الوتکه کې وو. له هغو کسانو کې انیسیا لومړی کس و چې دا کار یې وکړ. ځینو نورو هڅه وکړه خو ونه توانېدل. دوی بیا انکار وکړ، مګر 2 ورځې وروسته پرته له کوم بل انتخاب دوی د انسان غوښه وخوړله. د اکتوبر په 29مه له غورځېدو 14 ورځې وروسته د ژوندي پاتې کسانو لپاره د خوراکي توکو زیرمه هم په چټکۍ سره له منځه تللې وه. هېڅوک نه پوهېدل چې وروسته به څه وکړي. وضعیت نور هم خراب شو، مګر بیا په هغه شپه دوی یو لوړ غږ واورېده. دا د واورې طوفان و. د غره له سر څخه د واورې یو لوی طوفان په دومره چټک اندازه راغلو چې ټوټه شوې الوتکه یې له واورو ډک کړه. 8 کسان په واوره کې ورک شول او ساه یې له لاسه ورکړه.
یوازې 19 تنه ژوندي پاتې شول. بس دغه پاتې 19 کسان هم تر واورو لاندې په یوه وړه ځای کې بند پاتې وو. پراډو په واوره کې سوري جوړولو لپاره فلزي کتوب وکاروه تر څو یو څه هوا ته اجازه ورکړي. تر 2 ورځو سخت کار وروسته یې تر واورو لاندې یو تونل وکړو او په ډېر زحمت یې وکولی شول چې د ځمکې سطحې ته ورسیږي. کله چې دوی ووتل دوی ولیدل چې د واورې طوفان راځي او دوی به هوښیار وي چې بیرته د واورې غر ته لاړ شي تر څو د راتلونکو 3 ورځو لپاره ژوندي پاتې شي. ژوندي پاتې شوي کسان پوه شول چې هیڅوک د دوی ژغورلو لپاره نه راځي. که دوی غواړي ژوندي پاتې شي نو دوی باید په خپله هڅه وکړي. د پیښې په ځای کې د مرستې په انتظار هیڅ معنا نه درلوده. دوی باید تر وروستۍ ساه پورې خپله هڅه وکړي. کینسیا، پراډو، ویزنټین دوی په ګډه پرېکړه وکړه چې دوی ته نور خواړه او ګرمې جامې ورکړي او دوی به د مرستې په لټه کې شاوخوا ګرځي. لومړۍ دنده دا وه چې د پیښې د مخه د موقعیت اټکل وکړي. همکار پیلوټ ویلي و چې د دوی الوتکه د کریکو له لارې تېره شوې وه. نو دوی اټکل وکړ که دوی لویدیځ ته یو څو کیلومتره مزل وکړي نو یقینا به د چیلي ځینو کلیوالو سیمو ته ورسیږي. مګر د دوی اټکل خورا غلط و. په حقیقت کې همکار پیلوټ نه پوهېده چې هغه الوتکه چیرته وړي. په حقیقت کې د دوی د غورځېدو ځای د انډیز غرونو په منځ کې 9 کیلومتره و. د نومبر په 15مه د پیښې څخه 33 ورځې وروسته دا 3 کسان د مرستې موندلو لپاره لاړل. د ختیځ په لور د ساعتونو سفر وروسته دوی د الوتکې شاته ټوټه وموندله. دا د الوتکې برخه وه چې لومړی ټوټه شوې وه. د هغې دننه دوی ډېر سوټ کیسونه، د چاکلیټ بکسونه، د غوښې 3 کڅوړې، د رم یو بوتل، اضافي جامې، د طنز کتابونه او ځینې درمل وموندل. د دې ترڅنګ دوی د الوتکې 2 طرفه راډیویي سیستم وموند. یوه راډیو چې نه یوازې د راتلونکو اړیکو اسانتیاوې برابروي بلکې پیغامونه لیږدولی شي. دوی پرېکړه وکړه چې هلته شپه تېره کړي. د سفر بله ورځ دوی یو څه نور ختیځ ته ځي. مګر د خبرو اترو وروسته دوی باور درلود چې دوی باید هڅه وکړي چې د الوتکې راډیو فعاله کړي. پرېکړه وکړه چې د الوتکې له اصلي بدن څخه ځینې بیټرۍ وباسي او بیا د راډیو فعالولو هڅه وکړي. دوی د غره په لور روان شول. د خوب کڅوړه چې دوی ګنډلې وه د شپې لپاره ګټوره وه. د ورځې په اوږدو کې دوی مخ په وړاندې روان وو. ورو ګامونه یې اخیستل. په هغه یوه کڅوړه کې دوی 3 واړه د امکان تر حده یو بل ته نږدې ویده شول. او لکه څنګه چې لمر راښکاره شو دوی په تګ پیل وکړ. په تدریج سره دوی په ګډه مخ په وړاندې ځي. 2مه ورځ، 3مه ورځ او د 4مه ورځې په سهار دوی پوهېدل چې د دوی اټکل خورا غلط و. مخکې دوی د خپل سفر پای نه و لیدلی ځکه دوی لږ خواړه نه درلودل. ویسټین پرېکړه وکړه چې د پیښې ځای ته بیرته راستانه شي او یوازې 2 نور به مخکې لاړ شي تر څو لږ خواړه ته اړتیا وي. د ډسمبر په 15مه بزنټین بیرته تګ پیل کړ، کوم چې اسانه و ځکه چې دا ټول ښکته و. هغه د الوتکې څوکۍ د ځان د ښویېدنې په توګه وکاروله او په 1 ساعت کې هغه د پیښې ځای ته ورسېد. دې غره ته د ختلو لپاره دوی 3 ورځې وخت نیولی و خو په 1 ساعت کې بیرته د پیښې ځای ته ورسېد. پراډو کینسیا غر ته دوام ورکړ. 3 ساعته وروسته دوی د غره څوکې ته ورسېدل او ولیدل چې د دوی شاوخوا غرونه دي. د واورو غرونو پرته بل څه نه و. ما تنفس نشو کولی، زه خبرې نشم کولی، ما فکر هم نشو کولی ځکه هغه څه چې موږ ولیدل وحشتناک و. زموږ شاوخوا 380 درجې غرونه واره پوښلي. په خورا سختۍ سره پراډو هڅه وکړه چې په لویدیځ افق کې د لیدلو لپاره بل څه ومومي. دوی 2 غرونه پرته له واورې ولیدل. دوی فکر کاوه چې دوی باید په دې لوري سفر ته دوام ورکړي. دوی نشو کولی تسلیم شي. پراډو کینسیا د ډېرو ورځو لپاره پیدل سفر کوي. بالاخره دوی یوې درې ته ورسېدل. یوه دره چیرې چې دوی لیدلی شي یو سیند بهیږي. په دې حالت کې سیند ته رسېدل یو لوی راحت و ځکه چې د سیند لاندې سفر کولو په وخت کې د ښکته لارې موندل اسانه و. دوی په پښو تګ ته دوام ورکړ او بالاخره د ډسمبر په 20مه د 9 ورځو تګ وروسته وتوانېدل چې د انسانانو شتون ومومي. دوی په کروندو کې ځینې غواګانې ولیدلې. دوی دومره ستړي شوي وو چې دوی نشي کولی نور لرې لاړ شي. بیا د سیند بلې غاړې ته دوی په آسونو 3 سړي ولیدل. پراډو هڅه وکړه چې چغې وکړي مګر سیند دومره لوړ و چې خلکو یې اورېدلی نه شو. تصادف سره یو له دوی څخه پراډو کینسیا ولیدل. هغوی ته یې وکتل او بیا یې چغې کړې. سبا. هغه وویل چې بله ورځ به بیرته راشي.
بله ورځ هغه سړی بیرته په آس باندې راغی او دا ځل یې له ځانه سره کاغذونه او پنسلونه راوړل. کاغذ او پنسل یې په یوه تیږه سره وتړل او سیند بلې غاړې ته یې وغورځول. د دې ځل لپاره فراډو فرصت درلود چې خپل پیغام نړۍ ته واستوي. فراډو په هسپانوي کې په کاغذ لیکلي: زه له یوې الوتکې څخه راغلی یم چې په غرونو کې راولوېده. هغه د یوریاګۍ څخه وه او 10 ورځې په دغه لاره راغلي یو. 2 میاشتې وړاندې یې په خبرونو کې اورېدلي وو چې الوتکه غورځېدلې ده. کله چې دا ملګري په دې پوه شول نو حیران شول. دوی باور نشو کولی چې د 2 میاشتنۍ الوتکې غورځېدو څخه ژوندي پاتې شوي دي. سرجیو د سیند بلې غاړې ته د ډوډۍ یوه ټوټه وغورځوله او د 10 ساعتونو لپاره یې په آس باندې د لویدیځ په لور روان کړل. دوی لا تر اوسه له کوم کلي یا انساني استوګنځي څخه لرې وو. په نهایت کې کله چې هغه نږدې ښار ته ورسېد، د اردو کمانډې په دې اړه خبر شو او په سانتیاګو کې یې د اردو له مرکزي دفتر سره اړیکه ونیوله. په ورته وخت کې بزګرانو پیراډو کینیسیا په اسونو لاسمرتیز ته راوړل، چیرې چې دوی په پای کې یو څه آرام کوي. معلومه شوه چې دوی په خپله خوښه په تېرو 10 ورځو کې 61 کیلومتره پیاده مزل کړی دی. کینیسیا د خپل بدن نیم وزن له لاسه ورکړی و. هغه یوازې 44 کیلوګرامه وزن درلود. بیا کله چې نور خلک د دوی په کیسه خبر شول، دا نړیوال خبر شو. دا زړه راښکونکې کیسه واقعا د باور وړ نه وه. د چیلي هوایي ځواک د ژوندي پاتې کسانو د ژغورلو لپاره 3 هلیکوپټره واستولې. 2 افسرانو هغه له دوی سره په چورلکه کې د فراډو په مرسته د پیښې ځای وموندلو. د ژوندي پاتې شویو کسانو ځای په پای کې د پیښې څخه 80 ورځې وروسته د 1922 کال د ډسمبر په 22مه د اردو قومندانانو لخوا کشف شو. د لټون او ژغورنې 2 هلیکوپټرې په پای کې ژوندي پاتې شوي کسانو ته ورسېدلې تر څو د دوی ژوند وژغوري. په مجموع کې 14 کسان ژوندي پاتې شوي وو. دوی په یوه ناوړه حالت کې وو چې د اوبو کموالي، مات شوي هډوکي، خوارځواکۍ ناروغۍ اخته شوي وو، مګر دوی ټول روغ شول. دا کیسه نړۍ ته د امید په اړه درس دی. که مو دغه کیسه خوښه شوې وي نو نورو سره یې هم شریکه کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.